د یوې کونډې ښځې 3 لوڼو سره په یوه شپه کې یو کس داسې ناروا او غلط کارونه وکړل چې دغه د 3 جنکو عزت یې خراب کړو او د دغه حرکت نه بعد هغه ځان غیب کړو. خو څو وخت بعد د دغه 3 جنکو په خېټه باندې اولاد پیدا کېدلو علم وشو. دغه کونډې ښځې د شرم د وجې ډېره زیاته جړېدله او د کلي خلکو به شرموله او کنځلې ویناوې ورته کولې. دغه ښځه ډېره زیاته تنګه راله او د دغه کلي ملک له ورغله او ټوله خبره یې ورته راښکاره کړله چې زما د 3 لوڼو سره داسې ناروا غلط کار شوی دی او اوس مې خلک شرموي او د کلي نه مې وباسي. هغه ملک چې ټوله خبره واورېدله او څه خاموشۍ نه بعد یې دغه فیصله وکړله چې څو ورځو کې به دغه ملزم ګرفتار شي او سزا به ورته ضرور میلاویږي. دغه کلي ملک څو ورځې بعد دغه ملزم ګرفتار کړو او د ټول کلي په مخامخ باندې د دغه کونډې ښځې کور ته ورغلی او دغه اعلان یې وکړو چې کوم کس د دغه 3 جنکو سره ناروا او غلط کار کړی وي هغه دې را بهر کړی شي. هغه کس یې راوویستو او د کلي په مخامخ یې ورله سخته سزا ورکړله چې آینده په کلو محلو کې داسې څوک غلط کار ونه کړي، د جنکو عزتونه لوټ نه کړي. د دغه کلي ملک د دغه کونډې ښځې او د دغه 3 جنکو کلي باندې وظیفه هم مقرر کړله او دغه عزت او د سمبالي ذمهداري هم واخیستله. او په اخره کې دغه ملک دا هم وویل چې څوک په پردي لوڼو خور باندې ظلم کوي در اصل کې هغه په خپل نسل باندې ظلم کوي او د الله نږدې ګناهګار هغه یو دی څوک چې په کمزورو باندې ظلم کوي. نو کتونکو دا واقعه د انصاف، عبرت او عدل باره کې وه.